له کوزي پښتونخوا څخه خپل لوی کور افغانستان ته راغلی دی. پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر د صداقت خلوت کده د خدای بېنوره نه کړي په میخانه کې په ګوټونو کې توبې پرتې دي. دا بیا ووایه ډاکټر صاحب. خوب مې لیدلی د څاروو په شان سړي روان دي، د غوړندو په ځای غاړو ته تسپې پرتې دي. که دغه اوس زمانې او د سوشل میډیا زمانې ته وګورو ډاکټر صاحب، او دغه ځوانان چې شاعران هم یو څه ډېر شوي، مقدار یې زیات شوی دی، څه فکر کوئ د دغه مقدار د زیاتېدو سبب د معیار کموالی رامنځته شوی که نه؟ چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي. زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وې شاکره، نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي. دا ښه خبره نه ده ډاکټر صاحب چې یو د کم عمر سړی دی داسې شعر ولیکي چې یو څوک ووایي دا یو پوخ سړي لیکلی، د شعر پوخوالی وي او شعر کې پوخوالی وي، دا ښه خبره به نه وي. نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوړې په شان، لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی. ورکړه د خدای ده که نه تور سترګې وایي منه، سترګې به ستا وي خوږې، شعر د کاروان خوږ دی. ستا وچې شونډې د لمدو نه هم بلا خوږې دي، اوس کې دې جوړې شي اشنا چې کله کور مړاوی شي. ډېر فکر نه کوو چې دغه نور زر د هغه لپاره راغلي دا به اقبال شاکر وانه اوري. او څه زاړه یادونه د زړې مینې رایاد شو، چا زړې سندرې د نغمې ولګولې. زما مور د یوسفزي صاحب د لیده کلي ده، نو چې زه به کله د ماماګانو کره لاړم نو زه به د اباسین صاحب سره مونږ به کرکټ یو ځای کوو. ډله پره زیاته په هر لور د زورورو وي، زور د زورورو وي هم شور د زورورو وي، او مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی، نور که په رښتیا شي کلی کور د زورورو وي. دا جینۍ به ولې د اسمان په ژۍ قدم نږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورورو وي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې رک روغ بایسته او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. نو نن د ادبي خپرونې سره تاسې ته مخاطب یم او زه ډېر زیات خوشحاله یم. نن را سره په خپرونه کې ډېر یو ځانګړی انسان ناست دی، له کوزي پښتونخوا څخه خپل لوی کور افغانستان ته راغلی دی، او دلته موږ سره په خوشبختانه به دا ووایو چې موږ سره په خپرونه کې ناست دی نن، او تاسې ته مخاطب دی چې له څېرې سره به هم تاسې ټول بلد یاست او له نوم سره خو به ټول بلد یې وایي. پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر چې ډېر ځانګړی او منفرد شعر لیکي، نو له ډاکټر صاحب سره څخه به شعرونه مورو او همدارنګه ډاکټر صاحب سره به یو څه خبرې نور هم لرو. تاسې را سره په خپرونه کې تر پایه پاتې شئ. نو ډاکټر صاحب په سر کې خو درته لوی کور افغانستان ته ډېر ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی، او دویم قدم کې درته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. زه د پامیر ټي وي د ټولو کتونکو او اوریدونکو او سبسکرایب کوونکو او خوښوونکو سره سره ستاسو شاداب صاحب او د ټول لوی کور د پښتنو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، او د ځان دپاره ډېره زیاته د فخر او د ویاړ خبره ګڼم چې زه نن په داسې خاوره باندې ناست یم او د داسې کشرانو سره او د داسې مشرانو سره مې خبرې اترې کېږي چې زما ارمانونه ورسره تړلي دي او وابسته دي ورسره. نو پامیر ټي وي زه هیلهمن یم چې د پښتنو د غرون تصویر چې دی ټولې دنیا ته وړاندې کوي، او دنیا به په دې باندې پوهیږي چې پښتانه د کم فکر خاوندان دي، دوی څومره مترقي دي، دوی څومره امن پسند دي. نو پامیر ټلویزیون یا پامیر ټي وي ډېره زیاته مننه زه کوم او ډېر زیات ورته خوشحاله هم یم. ډېره زیاته مننه کور د ودان ډاکټر صاحب. انشاءالله ستاسې غوندې د مشرانو ډاډ چې زموږ سره راسئ، موږ به دغه د ادب کرونده کې نور هم کار کوو، نور به د دغې نه حاصلات راټولوو. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا لومړی ځل دی چې خپل لوی کور ته راغلی، که له دې وړاندې راغلی؟ نه، زه مخکې 2-3 ځله راغلی یم. زه کابل ته هم راغلی یم، دلته ډېر پخوا تقریبا 15-20 کاله مخکې جلال آباد ته هم راغلی وم، اوس بیا هم راغلی یم. مخکې چې راغلی وخت کې خو به دا لارې داسې ازادې وي، ازاد تګ راتګ به و. یاره زه خو ویم چې هغه وخت چې په دې راوړېدو کې ما ته څومره تکلیف
رسېدلی و نو زما په خیال سره دا ځل هغه عمره تکلیف نه و. یوه خبره وه چې هغه وخت چې مونږ کله راتلو نو چا نه پېژندو. اوس دا ځل چې راتلو نو مونږ خلکو پېژندو. نو بیا د 15 کاله کې خو وخت داسې تېرېږي. اباسین صاحب ډاکټر اباسین صاحب را سره و نو هغه خو ټولو خلکو پېژندو. مونږ ډېر په اسانۍ باندې راوړېدلي. اوس د عامو خلکو دپاره څنګه صورتحال دی نو دا پته راته نشته. ډېره مننه. نو هر کله راشي مونږ یو وجود یو او نوکه وری نه بیلیږي. تاسې ته مونږ ډېر ښه راغلاست وایو هر کله راشي زموږ وطن ته. ډاکټر صاحب دا چې نورې خبرې به هم کوو خو زه وایم چې اکثره ملګري بس تاسې د شعر په تمه چې ادبي تندی ماته شي. په سر کې درنه یو شعر اورو بیا به له هغې وروسته مخکې ځو. انشاءالله. بس دا خو مخکې له چې څه راغلل بس هر څه خوندور دي ستاسې چې د ازادۍ د ارمان خپو ته زولنې پرتې دي. د ازادۍ د ارمان خپو ته زولنې پرتې دي. د سندربولو خاپیرو خلو ته تالې پرتې دي. ډېر ښه دی. د ازادۍ د ارمان خپو ته زولنې پرتې دي. د سندربولو خاپیرو خلو ته تالې پرتې دي. او د پیر روخان د فکر شمه بله پاتې نه ده. د پیر روخان د فکر شمه بله پاتې نه ده. او هم د پیر بابا په قبر ډیوې مړې پرتې دي. د پیر روخان د فکر شمه بله پاتې نه ده. او هم د پیر بابا په قبر ډیوې مړې پرتې دي. او د صداقت خلوت کده دی خدای بې نوره نه کړي. د صداقت خلوت کده دی خدای بې نوره نه کړي. په میخانه کې په ګوټونو کې توبې پرتې دي. د صداقت خلوت کده دی خدای بې نوره نه کړي. په میخانه کې په ګوټونو کې توبې پرتې دي. او ساینس او منطق راته په دې ځای کې بې وسه ښکاري. ساینس او منطق راته په دې ځای کې بې وسه ښکاري. په سینګارځای کې مدهوشه آینې پرتې دي. څه نوې خبره. ساینس او منطق راته په دې ځای کې بې وسه ښکاري. په سینګارځای کې مدهوشه آینې پرتې دي. او خوب مې لیدلی د سارو په شان سړي روان دي. خوب مې لیدلی د سارو په شان سړي روان دي. د غوړندو په ځای غاړو ته تسبې پرتې دي. خوب مې لیدلی د سارو په شان سړي روان دي. د غوړندو په ځای غاړو ته تسبې پرتې دي. او د ملکن او د ایلم سرونه ښکته ښه دي. د ملکن او د ایلم سرونه ښکته ښه دي. د سرې پیسې سرونه نه دي پېشملې پرتې دي. د ملکن او د ایلم سرونه ښکته ښه دي. د سرې پیسې سرونه نه دي پېشملې پرتې دي. او شاکره سترګې په وړو تماشو مه غولوه. شاکره سترګې په وړو تماشو مه غولوه. شاکره دې ته ګورې لویې تماشې پرتې دي. ډېر ښه دی. ډېره مننه شاکر صاحب. نصیر احمد شهاب وایي چې د بېلتون د غرمو سوخت به درنه هېر شي. داسې چارې به ماښام در باندې وکړي. او خپل ګریوان راټولول زده کړه شهابه ته نو څوک لري چې پام در باندې وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مونږ چې تر څو کومه حده ستاسې شاعري لوستې ده نو تر ډېره حده او هغه زمونږ د لیدلوري مطابق معیار مو ساتلی دی. که دغه اوس زمانې او د سوشل میډیا زمانې ته وګورو ډاکټر صاحب او دغه ځوانان چې شاعران هم یو څه ډېر شوي مقدار یې زیات شوی دی څه فکر کوئ د دغه مقدار د زیاتېدو سبب د معیار کموالی رامنځته شوی که نه؟ داسې ده چې دا ډېر مهم سوال دی. فرهنګ د ژبې خدمت د شعر ویان دا چې څومره زیاتېږي نو د دې سره ژبې ته قام ته او خاورې ته ګټه راځي. لکه زه به دا ووایم چې زمونږ د سوشل میډیا د لارې کم مشهور او مقبول شاعران چې دي چې په مونږ خو مشاعرو له ډېر زو راځو چې کله د دغه شاعرانو نومونه ولیکلی شي چې پلانکې به راځي نو هغې ته ډېره ګڼه را جوړه شي. مطلب دا دی چې که په یو ځای کې 100 تنه راغونډېږي نو د هغه نومونو سره 1000 تنه راغونډ شي.
نو په هغې کې اقبال شاکر هم راشي. نو اقبال شاکر ته 100 تنه اوریدونکو په ځای باندې 1000 تنه اوریدونکي کېني. نو د پیغام پکې 1000 خلکو ته ورسي. اوس د دغه نومونو سره چې کوم موږ د خلک راغونډ کو، نو زه دا نیکمرغي ګڼم د خپلې ژبې دپاره، لکه زما اوریدونکي ورسره زیات شوی دی. نو په اوریدونکي کې بیا زما د قام د ترقۍ او زما د قام د خوشحالۍ او زما د قام د فرهنګ خبره چې ده نو عام کېږي. یو خبره. بله خبره دا ده چې شاعري چې ده نو یو شان شوي ده. ما وختي دغلته خبره وکړه چې پخوا به چا شعر ووي نو موږ ته به پته ولګېده چې دا د خیبر د چا شعر دی، دا د سوات د چا شعر دی، دا د کابل د چا شعر دی، دا د کوټې د چا شعر دی. اوس د سوشل میډیا سره اسلوب چې دی، سبک چې دی، نو هغه پیژندې کېږي نه. نو دا لږ زیان دی او نقصان دی. بله خبره بیا دا شوي ده چې مخکې به یعنې پخوا به هر سړي د خپل عمر مطابق د خپل مطالعې او مشاهدې مطابق شعر وي. اوس د یو ځای نه خوشه چینی او د بل ځای نه خوشه چینی او د هغې په تاثر کې شعر لیکي. نو شعر چې کله د شاعر د خولې نه راوځي نو د هغه شاعر خپل شعر نه ښکاري، داسې ښکاري چې ګنې د بل ځای نه او یو شانوالی پکې هم راشي. لکه بیګا په دې مشاعره کې زموږ یو ملګري په ترنم باندې شعر وی، نو مونږ ناستو، نو مونږ وی چې دا د یا د ممتاز شعر دی، یا د شاه سعود شعر دی، یا د شاهنواز باقر شعر دی، یا د خو په اخره کې چې کله پکې نوم ووي نو د هغه درې واړو نو بیا د بل چا شعر و. نو زمونږ سټایل او اسلوب او سبک چې دی نو دا یو شان شوی دی، او دا زما په خیال سره ډېره ښه خبره نه ده. نو پکار دا ده چې د یو شاعر شعر د هغه د عمر، د هغه د مطالعې، د هغه د مشاهدې او د هغه د فکري میلان عکاسي کوي. اوس یو سړی دی او د 22 کاله عمر دی، د د لوبو عمر دی، د د محبتونو دور دی، خو دې چې داسې شعر وایي لکه د 50 کالو د 80 کالو یو شاعر چې ویلی، نو هغه بیا د ده نه ښکاري. زه لکه دا خبره وکړم یعنی د 50 او 80 کالو شعر ډاکټر صاحب تاسې یادونه وکړه، یعنی دا شعر هم د عمره پوخي که نه یوازې دې فقط هغه نارې پکې کړي؟ نه، کله نه کله شعر هم پوخي، خو زه تفکر ته ګورم، زه فکر ته ګورم چې دا دونه مطالعه هم د ده نشته، دومره تجربه هم د ده نشته، دومره مشاهده هم د ده نشته. دا د سوشل میډیا د لارې دا ښه خبره نه ده ډاکټر صاحب چې یو د کم عمر سړی دی داسې شعر ولیکي چې یو څوک ووایي دا یو پوخ سړي لیکلی، د شعر پوخوالی وي او شعر کې پوخوالی وي، دا ښه خبره به نه وي. د شعر دپاره د ټولو نه مهمه خبره چې ده نو د شاعر صداقت دی. لکه چې دې کم شعر وایي نو دا شعر د ده په ژوند کې څومره اثر لري، اندروني احساسات څومره اثر لري. لکه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم، زما یو مکشر به د انقلاب فکر هم کوي، نو سوچ به هم کوي او د خپل قام دپاره به د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره هم کوي، د خپلې محرومۍ خبره به هم کوي. خو چې کله دې خپل شخصیت ته دننه لاړ شي نو د په شخصیت کې دومره کمی چې هغه په خپله د انقلاب په لاره کې رکاوټونه وي. نو زه وایم اوس چې فرض کړه د 40-50 کالو سړی شعر وایي نو د هغه په شخصیت کې به دومره پختګي پیدا شوي، د خبره اثر هم کوي، د خبره کې به اثر هم وي، ښکاري به داسې چې دا خبره د زړه ده، دا خبره د فکر ده، او دا کوم چې د 20 کالو په عمر کې د 50 کالو وایي نو ښکاري د دې سړي نه، حالانکه یې به هم د خپله بعضې شاذ و نادر مطالعه ناسته ولاړه د هغې سره داسې وشي چې یو کم عمر والا سړی ډېر پوخ شعر وایي. او زموږ سره خو المیه دا ده کله ناکله د 50 او 40 کالو سړی هم د 20 کالو د سړي شعر وایي، په جوړښت په لحاظ سره هم او د فکر په لحاظ سره هم. اجتماعي طور ما چې په اول ځل کومه خبره وکړه چې دې مشاعرو، دې ناستو، دې فرهنګي اړیکو زموږ ژبې ته کم از کم ډیره زیاته فایده رسولې ده. نو لومړی خبره دی بیا تکرار کړه ډاکټر صاحب، زه به دومره ووایم مثلا که یو مشاعرې ته اقبال شاکر راځي، داسې په دې مشاعره کې به داسې یو سل داسې د معیار ملګري وي چې راشي اقبال شاکر ته ناست وي چې زه اقبال شاکر اورم،
که دلته بیا بل داسې شاعر راځي شاید هغه لپاره 1000 نور نفر راغلي خو دغه 100 نفر په دې پوهېږي چې دغه شعر نه لیکي هغه نه اوري فکر نه کوو چې دغه نور 1000 د هغه لپاره راغلي دا به اقبال شاکر وانه اوري نه ماته داسې نه ښکاري لکه زه په پښتنو کې د فکر د سوچ او د سنجیدګۍ ماده شته لکه زه بیګا مشاعره ډېر زه بیګا لکه د باچا خان بابا په دربار کې او د هغه د مزار په سوري باندې یو مشاعره کېږي او زه فکر کوم چې په زرګونو خلک ناست دی نو دغه زرګونو خلکو کې ډېر خلک راغلی و د فیسبوک او یا د سوشل میډیا د لارې د مقبول او مشهورو شاعرانو لپاره خو زما دا خیال و چې ما دغه زرګونو خلکو ته شعر وي یا بل نو ټولو اورېدو او ما د خلکو په سترګو کې داسې ولیدل چې ګینې هغه د دغه شعر سره یې مینه هم پیدا شوه او د هغې نه پس یې زما سره هم مینه پیدا شوه ستاسې سره د مخکې نه مینه ده د ډېرو کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب نورې به هم خبرې کوو خو د دې په دې من کې به ستاسې نه شعرونه مورو شعرونه خوښه دې نه ده چې زه درته یو وړوکی غوندې نظم ووایم دا خو به بیخي خوند وکړي مهرباني چې ما وی آزاد نظم دی ذکر چې ما وی چې زه دا پریشان ولی یم ما وی چې زه دا پریشان ولی یم ما وی چې زه دا بېمزې ولی یم ما وی چې زه دا سرګردان ولی یم او ما وی چې زه دا لیونی ولی یم په دې حالت کې ماله خوب راغی سترګې مې پټې شولې اوس لکه زه په بل وطن کې یم داسې وطن دی چې ورشو یې څه ورشو هم نه ده نه پکې بیان د اوبه شته دی نه پکې شنه واورین غرونه شته نه پکې چرته شنه پټي ښکارېږي نه یې د خلکو قد قامت ښکلی دی خو چار چاپېره هر سړی خوشحاله د خپل وطن په مینه مست ګرځي د وطن هر یو کاڼی بوټی ستایي او هم پې سر ورکوي د محرومۍ احساس په یو مخ کې هم نه ښکارېږي باچا یې داسې په کوڅو او بازارونو ګرځي لکه چې دی چېرته یو عام سړی وي او عام سړی د باچا په کور کې داسې ناست وي لکه چې دی باچا یي زه حق حیران ولاړم د یو سړي نه مې تپوس وکړلو چې دې وطن دا اطمینان او سکون په کم سبب موندلی د هر سړي په مخ دا دومره رونق ولې ښکاري دغه سړی چې و د پړي مزدور وی زمونږ په وطن کې د یو څو پاڼو یوه زړه شانتي وهی پرته ده وی زمونږ په وطن کې د یو څو پاڼو یو وړه شانتي وهی پرته ده هغه زمونږ قانون دی مونږ د باچا نه د مزدوره پورې په دې قانون باندې عمل دومره په نره کوو چې کم سړی ته انحراف کوي او نه یې مني نو مونږ ته سر پرې کوو لنډ نظم آزاد نظم او تصویر چې پکې کم پروت نو زه وایم چې دا د یو ملت د ژوند د جوړېدو یو سبق دی نو ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر خوندور نظم او یو څه بیتونه نور هم درنه مسلسل په همدې پسې اورو زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا را باندې وایې نو دا څه دي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا را باندې وایې نو دا څه دي او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي او دا خلق به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري دا خلق به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي دا خلق به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي
او زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا سې دي زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا سې دي ډېر په مینه اورو په مینه چې هر څنګه چې دی خدا په کوم ځای کې جناب پروت دی هر څنګه چې دی خدا په کوم ځای کې جناب پروت دی په لوپټۍ پاڼې پاڼې یو ګلاب پروت دی هر څنګه چې دی خدا په کوم ځای کې جناب پروت دی په لوپټۍ پاڼې پاڼې یو ګلاب پروت دی او زما په زړه کې ساتي زمانه سوال نه کوي زما په زړه کې ساتي زمانه سوال نه کوي زما په زړه کې د مودو نه یو جواب پروت دی زما په زړه کې ساتي زمانه سوال نه کوي زما په زړه کې د مودو نه یو جواب پروت دی او ما اورېدلی دي چې دا د محبت دلیل دی ما اورېدلی دي چې دا د محبت دلیل دی زمون په کور کې په یو تاخ کې یو کتاب پروت دی ما اورېدلی دي چې دا د محبت دلیل دی زمون په کور کې په یو تاخ کې یو کتاب پروت دی او د خپل نظر د صحرا دشتې په دې هیله وهي د خپل نظر د صحرا دشتې په دې هیله وهي د تندغرو سترګو زیزمو کې سراب پروت دی د خپل نظر د صحرا دشتې په دې هیله وهي د تندغرو سترګو زیزمو کې سراب پروت دی او زمون د سرو وینو په باب له چې حالاتو لیکه زمون د سرو وینو په باب له چې حالاتو لیکه خدایا تر اوسه لا نیمګړی هغه باب پروت دی زمون د سرو وینو په باب له چې حالاتو لیکه خدای تر اوسه لا نیمګړی هغه باب پروت دی او زمون په کور کې په منډي یو مات منګی پروت دی زمون په کور کې په منډي یو مات منګی پروت دی او په حجره کې یو منډي ته مات رباب پروت دی زمون په کور کې په منډي یو مات منګی پروت دی او په حجره کې یو منډي ته مات رباب پروت دی او دې مغل خیلو تش په مونږ باندې ځان ساتلی دې مغل خیلو تش په مونږ باندې ځان ساتلی مونږ ته د دوی سره پوره حساب کتاب پروت دی دې مغل خیلو تش په مونږ باندې ځان ساتلی مونږ ته د دوی سره پوره حساب کتاب پروت دی او د زورورو سترګو زور په زور او زیر پوهه کړو د زورورو سترګو زور په زور او زیر پوهه کړو د ژوند سفر ته د شاکر په زړه کې تاب پروت دی د زورورو سترګو زور په زور او زیر پوهه کو د ژوند سفر ته د شاکر په زړه کې تاب پروت دی ډېره مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان له خوندورو شعرونو ستر کاروان صاحب وایي چې تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما ویل جانان خوږ دی نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوړې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی او ورکړه د خدای ده کنه تور سترګې ویې منه ورکړه د خدای ده کنه تور سترګې ویې منه سترګې به ستا وي خوږې شعر د کاروان خوږ دی تاسو د انګور لګو کو د زمان جاهلیت د زمانې یو دوه شعرونه دي هغه درته وایم ستاسې د جاهلیت د زمانې شعرونه چې دا موږ ته ډېر د چې لکه چې ګل د بوټي وشو کوي زر مړاوی شي لکه چې ګل له بوټي وشو کوي زر مړاوی شي زه چې ور وګورم د یار ښکلی نظر مړاوی شي لکه چې ګل له بوټي وشو کوي زر مړاوی شي زه چې ور وګورم د یار ښکلی نظر مړاوی شي او ستا وچې شونډې د لمدو نه هم بلا خوږې دي ستا وچې شونډې د لمدو نه هم بلا خوږې دي
اوس کې دې جوړې شي اشنا چې کله کور مړاوی شي. ډېره مننه کور ودان، ډېره زیاته مننه. دا لا د جاهلیت د زمانې شعرونه. ریحان صاحب وایي شاکر صاحب چې ما ویل که کومې پرښتې ولګولې ګوتې مې له ګوتو سره دې ولګولې، او څه زاړه یادونه د زړې مینې را یاد شو، چا زړې سندرې د نغمې ولګولې. ډېره مننه شاکر صاحب. دا چې تاسې خپل هم ډېره ښه شاعري کوئ، دا راته ویلی شي په دغه د پښتون وطن په دغه تیرو شاعرانو کې یا په دې ژوندیو شاعرانو کې کوم شاعران اورې خو به ټول کوم شاعران دي داسې خوښېږي چې هغه ډېر لولي؟ زموږ یو مشر دی بختیروان مرخیل صاحب. زه زما په کیریر جوړولو کې د 2-3 کسانو ډېر زیات لاس دی. یو زما یو مشر ورور و، هغه بیا داسې زه ولې چې کوچنی و ته تاسو وایي داسې وم، هغه لږ په ځوانۍ کې و، هغه وفات شوی و بیا. او بیا یو اباسین یوسفزی صاحب، د یوسفزي صاحب سره له مخکې پاتې شوي وو. یوسفزي صاحب سره زما ته هغه ورځو تعلق دی، زما مور د یوسفزي صاحب د لیده کلي ده. نو چې زه به کله د ماماګانو کره لاړم نو زه به د اباسین صاحب سره مونږ به کرکټ یو ځای کوو، او دیو به په هغه ورځو کې په اردو کې شاعري کوله. یوسفزي صاحب د ماشومتوب یار دی. همداسې دی جي. نو بیا زه داسې په دې هیلث ډپارټمنټ کې د انجینیر په پوسټ باندې ما کوو، دا کار کوو، دا الکترومیډیکل اکوپمنټ جوړول او ورانول او څه چې و دا به مو کول. نو ما ته اباسین صاحب ویل چې لکه ته شعر هم وایې او داسې ادبي هلې ځلې هم کې او یو ادبي ورکر هم یې، نو ته چېرته خپل کوالیفیکیشن امپروو کا. نو لکه داسې ځای ته راغلی یم چې د رښتیا وویلو ځای دی، په کار دی چې مونږ دلته رښتیا ووایو. نو د اباسین صاحب په خوښه باندې او د ده په مشوره باندې ما 14 چې دی لکه ماسټري چې ورته وایي، نو ما دا د 14 نه 19 کاله بس کړې ده، او بیا مې د هغې نه پس په 10 کاله کې پی ایچ ډي کړې ده. خبره مې کوله. او دریم کس چې دی نو بختیروان مرخیل صاحب زموږ مشر، دا د یوسفزي صاحب په هڅو په دغه باندې چې هغې تشویق کړي. همداسې ده چې لکه که ما نن 2 کسه پېژني، هغه پښتو یو متل دی وایي ازغې چې د ځای نه تېره نو په مګلو نه تېره کېږي. خو بیا هم مطلب دی چې اباسین صاحب لاره راکړې ده، ښوونه یې راته کړې ده، تعلق هم لکه زما ایکسپوجر د دوی په وجه باندې شوی دی. نو بختیروان مرخیل صاحب تا چې کوم سوال کړی زه هغې له راوړم. نو هغه وایي چې شاعر سړي له پکار دي چې دی د شاعرۍ کتابونه نه ګوري، شاعر سړي له پکار دي چې دی د نثر کتابونه ګوري، او نثر نگار له پکار دي چې دی د شاعرۍ کتابونه وګوري. دی به تې څه ادب ډېره پراخه او داسې ده. که تو فرض که شاعري ګورې نو بیا به کله ناکله ستا په لاشعور کې داسې شعر پروت وي چې ته به وایې دا زما دی او تا به هلته نه بل ځای نه. زه ذاتي طور چې دی نو 3 شاعران ما کاپي کړي هم دي او ما دې زده کړه هم کړې ده. یو سیف الرحمن سلیم صاحب، یو صاحب شاه صابر صاحب، او یو خیبر افریدی صاحب. دا 3 ونه داسې شاعران دي چې دوی په پښتو شاعرۍ کې د هیئت په لحاظ سره هم او د فکر په لحاظ سره ډېر نوښت پیدا کړی دی. او اوس چې دي نو اوس ټول زموږ استادان، زه به کاروان صاحب یاد کما، زه به په دې دور کې درویش درانی صاحب به یاد کما، ساحل صاحب به یاد کما، اباسین صاحب به یاد کم. د دې نه لږ مخکې زموږ په سوات کې روغانی صاحب و، اکرام الله ګران و، اندیش شمس القمر و، ډېر زموږ شاعر قمر راهي صاحب و، ډېر لوی لوی شاعران مونږه زموږ استادان دي مونږه پیدا کړي دي. او زه وایم که د دې پښتنو شاعرانو د کلامونو نه او د دوی د کتابونو نه د ټولې دنیا دپاره یو آیین څوک جوړوي که نه، نو د دوی د دې کتابونو نه د ټولې دنیا دپاره د امن، د سکون او د قلاري آیین جوړېدی شي. ډېره مننه شاکر صاحب کور ودان. زه وایم چې دا به دې دلته لومړی ځل و چې یادونه کوې چې زما داسې د دې کرکټر تر شا د چا لاس و. نو کور دې ودان او مونږ د یوسفزي صاحب او له دغه نورو مشرانو هم ډېره مننه کوو چې مونږ ته اقبال شاکر په لاس راکړی. اوس به مونږ اقبال شاکر دا شاعري چېرته اورېدلې. نو له تا نه یو بل شعر اورو.
چې راوځي پکې که نه چېرته چې ګورم که چېرته ښه دا اوس وختي یو غزل راغلی خو هم په هغه سټایل کې دی نو وایم چې پت او ننګ ته او پښتو ته یې تالې پرتې دي پت او ننګ ته او پښتو ته یې تالې پرتې دي شونډې یې پرانیزئ مزغو ته یې تالې پرتې دي پت او ننګ ته او پښتو ته یې تالې پرتې دي شونډې یې پرانیزئ مزغو ته یې تالې پرتې دي او ښکاره قیصه ده چې انسان به اوس د لوږې نه مري د لوږې نه مري دومره بخیل شو چې خمبو ته یې تالې پرتې دي ښکاره خبره ښکاره قیصه ده چې انسان به اوس د لوږې نه مري دومره بخیل شو چې خمبو ته یې تالې پرتې دي او د جینکو دا پیزوانونه او جونکۍ داسې دي د جینکو دا پیزوانونه او جونکۍ داسې دي لکه غوږونو ته او خولو ته یې تالې پرتې دي د جینکو دا پیزوانونه او جونکۍ داسې دي لکه غوږونو ته او خولو ته یې تالې پرتې دي او دې ته اوس خلک بېوسي که بېحسي ووایي دې ته اوس خلک بېوسي که بېحسي ووایي باران ته ناست دي او کوټو ته یې تالې پرتې دي دې ته اوس خلک بېوسي که بېحسي ووایي باران ته ناست دي او کوټو ته یې تالې پرتې دي یو خواته زړه دی خزانې دي برسېره پرتې خزانې دي برسېره پرتې بل خوا مازغه دي خزانو ته یې تالې پرتې دي یو خواته زړه دی خزانې دي برسېره پرتې بل خوا مازغه دي خزانو ته یې تالې پرتې دي او لیوني هم د لیونتوب د زور نه نه دي خبر لیوني هم د لیونتوب د زور نه نه دي خبر بس اتکړو ته زولنو ته یې تالې پرتې دي لیوني هم د لیونتوب د زور نه نه دي خبر بس هتکړو ته زولنو ته یې تالې پرتې دي او شاکره تا ته چې درګوري نو په ترس درګوري شاکره تا ته چې درګوري نو په ترس درګوري شاکره ته به وې لیمو ته یې تالې پرتې دي شاکره تا ته چې درګوري نو په ترس درګوري شاکره ته به وې لیمو ته یې تالې پرتې دي ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب درمل وایي چې د هغه دوو سترګو په نور مې قسم زه پکې خدای وینم په تور مې قسم او مړ د یم پاک په زنګېدلي اواز په آیاتونو د زبور مې قسم او بل هر یو رنګ یې د جبین توهین دی د خپلې مینې په سندور مې قسم او نقدم درمله د پیرون پښو کې سر د جلالي خدای په غرور مې قسم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسې راغلی زموږ سره مو وخت مو راکو ډېر مسؤل په باعث تاسې دلته کم وخت دی او په دغه کم وخت کې تاسې موږ ته وخت راکو ډیره مننه ملګرو ته مو شعرونه وویل همدارنګه نور هم کیسې هم وکړې ډیره مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان بیا هم ډیره مننه ډیره زیاته مننه زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم او د ننګرهار په دې خاوره باندې لکه زما زه پرون راغلی یم نو ما ته داسې ښکاري چې لکه زه جنت ته راغلی یم خدای شته داسې مې دا زړه خوشحاله دی نو بس الله پاک دې تاسو له هم ډېر ژوند درکړي الله پاک دې دا وړې چینلې دي خو دا دې ټولې دنیا ته زمونږ دا روڼ مخ ښیي او زمونږ خبرې ټولې دنیا ته رسوي نو تاسو له دې الله پاک نور توان طاقت هم درکړي او الله پاک دې ستاسو را خوښوونکي او سبسکرایب کوونکي او کتونکي دا دې الله نور هم زیات کړي مونږ سره لکه ژوند تر اوسه پورې ډېرې خړپوسې مو وکړي او ډېر ورزې پرزې مو وکړي نو ما ته داسې اوس ښکاري چې انشاءالله دنیا هم په دې پوهه شوې ده
او مونږ هم په دې باندې پوه شوي یو چې د دنیا سره څنګه ژوند تېرول پکار دي او دنیا هم په دې پوه شوي ده چې زموږ سره څنګه ژوند تېرول پکار دي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو دغه محترم پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر چې داسې خبرې واورېدې، خواږه شعرونه مو ورته واورېدل، باوري یم چې خپرونه به مو ډېره خوښه شوي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ادبي خپرونه یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم. تاسې ټول په لوی الله سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.